سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي په خیر وي په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. نن په زړه پورې او جالب بحث لرم. په دې خبرې کوو چې کوم خبر وای چې کله او څنګه مرو نو څه به شوي وای. یو ورځ به مرې او دا کار پر ټولو هغو پلي کوونکو کېدی شي چې ستا په چم گاونډ کې هم پیژنئ. د ارواپوهانو د موندنو له مخې د نارامونکو حقیقت په پرله پسې ډول زموږ د مغزو په باطن کې اخکل شوی او هر څه چې کوو هغه کار ته مو هڅوي. د دینی مراسمو له ترسره کولو، د سبزي له خوړلو او د سپورت له کولو پیل، د ماشومانو تر زیږولو، کتابونو لیکلو او د شرکتونو تر جوړولو پورې. د روغې سټې لرونکو کسانو لپاره مرګ معمولا زموږ په مغزو کې ځای نیولی او خپل نفوذ د باطني عقل، د ادراک او هوښ پر شاتنۍ برخې خپل نفوذ لري. د فلادلفیا روغتون د ماشومانو برخې ډاکټر او د پنسلوانیا پانتون د اخلاقو متخصص کریس فورتنر وایي ډیر کله پر موږ شپې او ورځې تیریږي خو په مرګ کې سوچ نه کوو او پر هغو سیزونو د تمرکز له لارې ورسره عادي کیږو چې نیغ زموږ په مخ کې دي. خو که زموږ د مرګ په اړه ناڅرګندتیا لرې شي نو څه به وشي؟ او که موږ ټولو ته د خپل مرګ دقیقه نیټه او د مرګ لامل وویل شي نو څه به پیښ شي؟ البته دا ناممکنه ده. په دې فرضي سناریو کې فکر کول د افرادو او ټولنې په توګه زموږ انګیزې روښانه کوي چې پر ځمکه په ښه ډول په خپل محدود وخت کې ژوند وکړو. د دې لپاره کافي ده چې موږ په بیل ډول چلند وکړو، نه تل د غوړوالي لپاره. لومړی راځي په واقعي دنیا کې د مرګ د څرنګوالي په اړه چې پر څه پوهیږو مشخص کړو. د تیرې پیړۍ په اتیایو کلونو کې ارواپوهانو له هغې ویرې او اندېښنې سره زموږ د چلن له څرنګوالي سره دلچسپي وښوده چې زموږ له احساس سره مل وي. او دا چې موږ له یوې ټوټې غوښې پرته چې ساه اخلي فاضله مواد له بدن وباسي او هر وخت مړ کېدای شي نور څه نه یو. لکه د نیویارک سیګمور کالج د روانپوهنې پروفیسر شیلوډون سولومون چې همداسې وایي کله چې د مرګ په اړه غږیږو تر ډیره د خپلو اندونو او باورونو دفاع کوو او هر هغه مقابل لوری ګڼو چې ګواښي یې. د طرحې قابو کولو نظریه هغه اصطلاح ده چې سولومون او ملګرو یې ځینو پایلو ته د رسیدو په پای کې اختراع کړه. داسې اټکلوي چې انسانان پر خپل کلتور ولاړ اندونه مني، هغه داسې چې د بیلګې په توګه نړۍ معنا او زموږ ژوند ارزښت لري. د دې لپاره چې د وجود شل کولو یا طرحې مخه ونیول شي په څه باندې زرو تجربو کې څېړونکو ومونده کله چې یو څوک رایاد کړي چې موږ به مرو نو موږ پر خپلو اصلي کلتوري باورونو ځانونه ټینګ کړو او پر ذات زموږ د احساس ارزښت پیاوړي کولو هڅه کوو او په لویه پیمانه د خپلې عقیدې او باورونو دفاع کوو او هر هغه څه چې ګواښي یې په دښمني ډول چلند ورسره کوو. ان د مړینې مسلې ته یو چټکه اشاره کول هم لکه د کمپیوټر پر ښیښه د میلې ثانیې د 2.8 برخه یو څرک غوندې د مرګ کلمه را څرګندېدل یا د یو قبر مخې ته درېدل د چلند د بدلون لپاره بسنه کوي. هغه وخت مو مرګ را یادېږي او مثبت ګرځو چې د خپل خیل مرګ واورو او هغه چې زموږ له خیل څخه نه دي لا ورسره تاوتریخ جنیږو. دغه ځینې بدلونونه څنګه ښکاري؟ کله چې مرګ یادوو په لا مثبت ډول له هغو سره چلند کوو چې له موږ سره په ظاهري څیره، سیاسي اند، جغرافیوي اصلیت او مذهبي او ان عقیده کې مشابهت لري او هغه چې له موږ سره په دې کې شباهت او شراکت نه لري په اړه یې لاس پکوونکي او دریغجنېږو. موږ له خپلو هغو عاشقانه یا رومانتیکو شریکانو سره لا ژوره ژمنتیا لرو چې زموږ نړۍ لید تاییدوي او موږ هغو کرازماتیکو مشرانو ته درای ورکولو ډیر تمایل لرو چې د پردیو ویره تحریکوي. په مقابل کې ځینې بیا د دینی او اخلاقی اصولو لا ډیر ردونکي ګرځي او د شرابو خوړلو، سیګریټو څښلو، پلور او خوراک کې افراط کوي او چاپیریال ساتنې ته پام کم کیږي. که هر چاته د خپل ناڅاپي مرګ نیټه او د مړینې لامل او سبب وویل شي ښایي ټولنه نسبت هغې بڼې ته چې اوس ده لا ډیره توکمپاله او متعصبه وګرځي. له پردیو ویره یې ډیره تاوتریخجنه شي او جګړو ته پلمه ولټوي، خپل ځان او چاپیریال ته لا ډیره مضره او ویجاړونکې تمامه شي.
خدا حتمی نه ده. څېړونکي په پای کې لکه سلمون غوندې هیلهمند دي چې د مرګ له ویرې په رامنځته شوي منفي اغېز پوهېدل ښایي موږ ته د مبارزې توان راکړي. په حقیقت کې د ساینس پوهانو د هغو کسانو ځینې بیلګې ثبت کړي چې د دغو عامو بهیرونو مخالف دي. د سارې په ډول په سویلي کوریا کې بودایي راهبانو ته چې د مرګ یادونه وشي دا ډول چلن نه کوي. هغو څېړونکو چې په مرګ کې د سوچ مشهور سبک چلن څېړي ومونده چې له خلکو غواړي نه یوازې د مرګ په اړه په کلي ډول فکر وکړي بلکې پردي فکر وکړي چې څنګه به مړ شي او مړینه به یې پر کورنۍ څه اغېز وکړي چې دا د ډیرو بیلابیلو غبرګونونو لامل ګرځي. په دې حالت کې خلک لا ډېر صمیمانه چلن غوره کوي. د بیلګې په توګه پرته له دې چې پر ټولنیزه شدیده اړتیا فکر وکړي د وینې ورکړې ته تمایل ډیریږي او د خپل ژوند جوړولو کې د مثبتو او منفي پیښو د رول په اړه فکر کوي. دې پایلو ته په پام سره زموږ د مرګ په نیټه خبرېدل ښایي د ژوند پر هدفونو او ټولنیزو اړیکو د تمرکز ډیرولو لامل وګرځي نسبت دې ته چې منځوي او ګوښه شو. لکه څنګه چې د سالزبرګ پوهنتون د روانپوهنې استاده آیوا جوانس وایي که داسې تګلارې دود کړو چې له موږ سره مرګ د ژوندانه د یوې برخې په توګه منلو کې مرسته وکړي دا پوهه په خپلو ورځنیو غوراویو چلند کې مدغمه کړو دا ښایي په ځانګړې توګه سمه خبره وي. د ژوند د لنډوالي په اړه پوهېدل ښایي د ژوند ارزښت ډیر کړي او دا احساس پیاوړی کړي چې ګنې موږ ټول د یوې بیړۍ سپاره یو چې دا کار د بخښنې، زغم، زړهسوي او په لږ ډول د دفاعي غبرګون کمولو لامل ګرځي. پرته له دې چې فکر وکړو چې ټولنه د یو کل په توګه له سم یا بد بدلون سره مخامخ ده په انفرادي توګه له مرګ سره د تړاو لرونکو معلوماتو په اړه زموږ غبرګونونه شخصیت او د لویې پیښې ځانګړتیا ته په کتو توپیر مومي. د نټینګم پوهنتون د روانپوهنې مرستیاله استاده لورا بلاکي وایي هر څومره چې ډیر عصباني او اندېښمن یاست هومره له مرګ سره بوختېږئ او په خپل ژوند کې پر معنا لرونکو بدلونونو تمرکز نشئ کولی. خو له بلې خوا که پوه شئ چې په نوي کلنۍ کې د خوب پر مهال په آرامه مرئ ښایي د مرګ د لامل په اړه فکر ونه کړئ یا لکه اوهو سمه ده کومه خبره نه ده. که ژوند په 14 یا 114 کلنۍ کې پای ته ورسیږي د لاعلاجه ناروغیو لرونکو کسانو په اړه څېړنې مرګ ته د معمول په شان غبرګون روښانه کولی شي. فورنر وایي هغه ناروغان چې درملنه په مسکنو یا درد آرامونکو درملو کیږي د سوچ پر 2 پړاوونو تیریږي. لومړی دوی د خپل تشخیص په اړه شک ورته پیدا کیږي او پوښتي که مرګ ورته نږدې وي او تېښته ترې ناممکنه وي یا داسې یو څه دي چې دوی مبارزه ورسره کولی شي. وروسته د خپل پاتې وخت په اړه سوچ کوي چې څنګه په ښه ډول ګټه ترې واخلي او ډیری یې په دې 2 کټګوریو کې راځي دا چې پریکړه کوي خپل ټوله انرژي او تمرکز پر هغه کار ورټول کړي چې پرې بیماری غلبه کولی شي یا دا غوره ګڼي چې د خپل ژوند په اړه فکر وکړي او خپل ډیر وخت له خپلو دوستانو او نږدې کسانو سره پر هغه څه تیر کړي چې دوی ته خوشحالي راولي. دې ته ورته بهیر احتمالاً د مرګ د فرضي نیټې سناریو کې هم ترسره کیږي. فورنر وایي ان که پوه شئ چې 80 کاله نور ژوند هم لرئ دا عمر یوازې په کلونو میاشتو او ورځو اندازه کیږي. کله چې دا ساعت تر ټولو ډیر نږدې آرامۍ ته پرسیدو شي فکر کوم خلکو وینو چې په دې 2 بیلابیلو لارو درومي. هغه کسان چې د خپل مرګ شنډولو هڅه کوي ښایي ترې د لاس اخیستو په صورت کې وسوسه ورته پیدا شي. په تیره د وخت په تیرېدو سره د بیلګې په توګه که څوک پوه شي چې ډوبېږي ښایي لامبو زده کول پیل کړي او په پرلپسې ډول دوام ورکړي چې د ژوندي پاتې کېدو مبارزې لپاره موقع ومومي. خو هغه کس چې پوه شي چې په ترافیکي پیښه کې به ومري په هر قیمت چې وي له ګاډو یا موټرو به ځان لرې ساتي. خو ښایي ځینې کسان برعکس تګلورې غوره کړي خپل حتمی مرګ ته د تیرېستلو د هڅې په توګه خپل ژوند د خپلو شرایطو په رڼا کې پای ته ورسوي چې په دې سره پر دې بهیر خپل کنټرول ترلاسه کړي. جوناس او ملګرو یې ومونده کله چې له خلکو غوښتل داسې وانګیري چې ګنې د یوې دردناکې ناروغۍ له کبله به ورو ورو مري هغو کسانو چې ځان ته یې خپل مرګ په خپله طریقه غوره کړی و داسې احساس وکړ چې ګنې پر وضعیت کنټرول لري او له مرګه یې ویره کمه وه. هغه کسان چې د خپل اعدام حکم تګلوری مني هم ښایي په یوه بیله طریقه غبرګون وښیي. ځینې پیاوړي کیږي چې له خپل پاتې وخت نه حد اکثر ګټه واخلي
او د خپل خلاقانه ټولنیزو علمی او عملی لاسته راوړنو تر ټولو لوړې پوړۍ ته ورسي. سولومون وایي هغه څه چې غواړم فکر پرې وکړم دا دی چې د مرګ په نیټه پوهېدل په موږ کې تر ټولو غوره څه راباسي. دا موږ ته دا موقع راکوي چې خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته لا ډېر کارونه وکړای شو. په حقیقت کې له شوق ژغورل شویو کسانو ځینې هیله بښونکي شواهد شته چې زموږ د پاتې وخت محدودیت ښایي د خپل ځان ښه کولو انګیزه وګرځي. په داسې حال کې چې د دې خلکو لپاره بنسټیزه ډیټا راغونډول ګران کار دی. ځینې ټینګار لري چې په ژور او مثبت ډول بدلون پکې راغلی. بلاکي وایي دوی وایي لا ډیر پیاوړي او له معنوي پلوه قوي دي، په لا ډیرو مثبتو امکاناتو پوهیږي او د ژوند ارزښت ورته معلومیږي. پوهیږي چې ژوند لنډ دی او دوی به یوه ورځ مري، نو له ژوند باید تر خپله وسه ډیره ګټه واخیستل شي. هیڅ کوم یې د خپل ځان د لا غوره کولو توان نه لري. ښایي ګڼ خلک دا غوره وګڼي چې خپل ژوند پرېږدي او په ټولنه کې خپل مثبته ونډه لرل ودروي. ضرور نه ده چې دا د دوی پر کسالت او ټګۍ پورې تړاو ولري، بلکې د دوی پر عبث او بې هدفۍ پورې غوټه شوې خبره ده. د اور اف ګاډ ډیت ټولنې بنسټګره او لیکواله کیټلین ډاوټي پوښتي که پوهېدی چې راتلونکي جون کې مرئ نو دا کالم به مو لیکلی وو. بې هدفي یا بې احساسي هم ښایي د دې لامل شي چې ډیری کسان له خپل سالم ژونده لاس واخلي. که مرګ له مخکې په مشخص وخت کې ټاکل شوی وي، مهمه نه ده څه پیښ شوي. د ډاوټي وایي نور د اورګانیک خوړلو زغم نه لري، پر ځای به عادي کوک وڅښم او ښایي ځینې نشهیي شیان وازمویم او ټوله ورځ پر خپل مخ ټوکنیز وموښم. زموږ د کلتور ډیره برخه له مرګ پر ډډه کولو د قانون ساتلو ته تراحي سوې. سولمون وایي غالبا ډیر کسان د ډیر افراط او د دینی او اخلاقی اصولو ردولو ترمنځ بدلون مومي او یوه اونۍ کور کې پاتېدل او پنیر خوړل او فلمونه کتل غوره ګڼي او بل اونۍ د داوطلبانه د سوپ پخلنځیو ته ځي. فورنر له دې نظر سره موافقه وایي بدلونونه اندېښمنونکي دي. دلته موږ پر هغه لوی بدلون غږیږو چې یو چاته پیښیږي، له ژوند د مرګ ته اوښتون. ښایي نوي ټولنیز رسم او آداب راښکاره شي او ښایي لکه د زوکړې د ورځو لمانځلو په شان د مړینې ورځې هم ولمانځل شي. له عملي اړخه د دې نړۍ هر ځای چې اوسیږي زموږ د مرګ د نیټې او څرنګوالي د پوهېدو په پایله کې په اصل کې زموږ ورځنی ژوند بدلون مومي. ښایي ډیر کسان رواني درملنې ته غاړه کیږدي چې له مرګ سره اړوند تخصصي زمینه برابروي. ښایي نوي ټولنیز آداب را څرګند شي د مړینو له نیټو سره چې ښایي د زوکړې د ورځې د لمانځلو په شان وي. خو د معکوسې شمېرنې پر ځای که موږ د خپل مرګ په نیټه او څرنګوالي پوه شو نو تر ډیره حده به په ژوند کې زموږ طرز او طریقه بدله شي. ډاوټي وایي رښتیا هم د مرګ د مفهوم او د مرګ د نظریې په تړاو د بشر تمدن پرمختګ کړی. زما په اند د مرګ نیټه پیژندل به زموږ د ژوند سیستم بالکل بدل کړي.